سلامونه پښتنو. زه بیمار وم، ټولو ملګرو ته پته هم ده په سوشل میډیا باندې، خو دغه د لیاقت به یې مینه وه چې زه اوس هم بیمار یم، خو دغه راتلل مې دلته کې ډېر زیات ضروري وګڼل او راغلم. بیا په تېره کې د درمان صاحب د دغه د لیاقت وایي د کشر ورور خبره هم وکړه، په دغې راته څه خپل شعرونه هم را یاد شو، هغه به هم در سره شریک کوم او تاسو ټولو ته مینه وایم او لیاقت مشر ته هم ډېره مینه چې تاسو دومره ښه پروګرام را جوړوئ. دغه شعرونه د ورور څه نام ده؟ ولایت علي. دغه ولایت علي روغ ته دغه شعرونه ډالۍ وي د پښتنو په خاوره، خو صرف شعرونه ډالۍ کولی شو چې کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي، دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي او خلک د سر سړي سنبال وساتي، زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي. درمان صاحب شعرونه به وایم، اندازه د ښکل یار که لګېدی شي، وایم حسن د جهان ورته لګی شي. اندازه د ښکل یار که لګېدی شي، وایم حسن د جهان ورته لګی شي. یو ماشوم استاذ نه دا پوښتنه وکړه که څوک امن ځان له غواړي نو غوښتی شي. ها ممکن ده چې دا اور نړۍ ته خور شي، دا پر ما چې لګېدلی دی کیدی شي. ها ممکن ده چې دا اور نړۍ ته خور شي، دا پر ما چې لګېدلی دی کیدی شي. او که یو څوک په خپلو کړو باندې خپېمان وي، که مو بیا زړه ته راځي نو بیا راتلی شي. او زه لیوال امن په ګرده نړۍ غواړم، غږ دې راکړي که مې غږ څوک اورېدی شي. ډېره زیاته مننه. دغه نظم درته وایم درمان صاحب، تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي. په دې وخت باندې مې لیکلی دی دغه د ټیک ټاک او څومره هلې ځلې چې په دې وخت باندې روانې دي، چارچاپېره ټول ملګري خپل کار زیار کوي، نو ما هم دغه نظم راوړی دی درمان صاحب چې بس دی دا خبرې نه کوو، بس دی دا خبرې نه کوو، د وفا خبرې نه کوو، د جفا خبرې نه کوو، د اشنا خبرې نه کوو، د لیلا خبرې نه کوو، زه د ستا نه قربانېږم د هوا خبرې نه کوو. لږې ستغې سپورې وایو، لږې سپینې سپورې وایو، بس ته نور لیونی کېږم، بس ته نورې وایو. ټول زلمي رانه خراب شو، شاه زلمي رانه خراب شو، ټولې پیغلې متباه شوې، ګلالي رانه خراب شو. اوس د ننګ په ځای کې نه وي، ننګیالي رانه خراب شو. اوس د جنګ نوم نه ویرېږي، جنګیالي رانه خراب شو. بس د مینې بحث پرېږده، د پښتو خبرې راوړه، د غیرت خبرې وکړه، د شملو خبرې راوړه، ښې ترخې فیصلې وکړه، د جرګو خبرې راوړه، د جان خبره پرېږده، د جانان خبره پرېږده، تاریخونه را ژوندي کا، کتابونه را ژوندي کا. پښتانه خو ننګیالي وي، صفتونه را ژوندي کا، خپل صفت ورته څرګند کا، خپل قوت ورته څرګند کا. ته نامه کې نامور یې، ته جامه کې جامور یې، ته د حسن نه یېرېږي، ته بهادر یې، زړور یې. زه دې څومره صفت وکړم، ته خو څومره بختور یې. لر او بر له منځه لر کا، بس پښتون یې معتبر یې. نو زه ځکه درته وایم مونږ ګزګار مینې ته نه یو، مونږ کې غم شوی مرګرو، زمونږ ډېر پښتانه مړه دي چم په چم شوی مرګرو. بس د عقل نه کار واخله، بس ته لږ شان راګړندی شه، بس ته زغره دې را واخله، بس ته لږ شان را ژوندی شه. یا پاګل د ځان نه جوړ کا او یا ګوره لیونی شه، له دې هر څه نه کلار شه، ایلیواله غرڅنی شه، ایلیواله غرڅنی شه، ایلیواله غرڅنی شه. ډېره زیاته مینه او احترام ټولو یو جهان مننه.